مشروم ته پښتو کې څه وایي؟ مشروم ته خړېړې وایي. خړېړې وایي. جی کم زمونږ ناغي ته موټیویشن ملاویږي هغه بل کس نه نشي ملاوي. نقد خو نه ورکوي. نغد نشي کېدی. دونه ښکلی ډیزاین هم کړی دی طارقه مې هغه تروړی لور واده دی مې چې اداش په دوی تیار کړو یا کنه دا مشروم ماته ځای په ځای ښکاري د دې حوالې سره تاسو سټډي کوئ بیا دغه کلر کمبینیشنز تاسو په دې کار کې ماته جی دې سره موږ پهله ما ریسرچ کړی دی. ریسرچ کې جب ډیفرنٹ کنټریز چې کوم مشرومز دي هغه ما په هغې باندې ما ریسرچ کړی دی. هغې نه ما پکچر راغوستی دي. بیا هغې نه چې کوم دی د هغې مشروم چې کوم کلر سکیم دی پیټرنز دي ټیکسچر دي هغې نه ما انسپایریشن اخیستی دی. په هغې باندې ما ټول ډسپلې دا کار کړی دی. په دې پینل باندې زما صرف 2 میاشتې لګېدلې دي. دا راته ووایي چې آخري تپوس دی چې مشروم ته پښتو کې څه وایي؟ مشروم ته خړېړې وایي. خړېړې وایي. جی دا د خړېړې حوالې سره د دې یو سټډي ده چې دغې کتنه تاسو ته په دې ډیزاینینګ کې ښکاري. ها آخري تپوس دا نه دا کوم چې دا تاسو فاینل تھیسس تاسو راغلی؟ جی دا موږ فاینل تھیسس دی او دا زموږ 4 کال مهنت ته پاره کې چې موږ 4 کال کې څه زده کړی دي هغه موږ ټول په دې کې بیا شو کړی دي چې لکه موږ څه زده کړی دي هغه کار به موږ بیا شو کړی دي. کوم ټیکنیک موږ یوز کړی دي کوم ټیکنیک موږ کړی دي کوم کار موږ کړی دي هغه موږ په دې کې تاسو هغه د زده کړې فاینل ټچ ټول زموږ پوره دا چې کوم آرټ دی دې آرټ ته تاسو څه وایي دا تاسو سره متاثر یې؟ دا زمونږ ټیکسټایل سبجیکټ دی. مونږ دې نه ډېر انسپایر کیږو. دا د جنکو د ښځو دپاره ډېر ښه شی دی. اور ما ته فرېمینګ کې مختلف دغه ښکاري دې لږ شان خبرې وکړئ. دا هینډ میډ دی دا هر څه هینډ میډ دي. دې ته ویوینګ وایي مطلب په فریم باندې لاس سره جوړیږي. دا ډېر مشکل کار دی او دې سره مطلب روم باندې دا خلک فریم کوي. خوشاله اوسئ. دا وخت قدرمنو زه به دا ووایم چې قرة العین صاحبه دلته کې موږ سره موجوده ده او دا په ځان پی ایچ ډي کوي او دلته لیکچرر هم ده. یو جهانمن جی دا ماته ستاسو سټوډنټان ښکاري ډېر به ورته خوشحالېږي چې په فاینل ټچ کې د دې ماشومانو دې جنکو ډېر څیزونه تیار کړي چې ډیزایننګ کې هم راځي د لاس کار هم دی. 2-3 خبرې په موږ ته وکړئ دا کال په کال چېرته کېږي؟ جی سر السلام علیکم. جی سر دا کال په کال کېږي اینڈ آف ایئر ایگزیبیشن دی ته وایي. دې کې زموږ د 4 میجر سبجیکټس دي. آرټ اینډ ډیزاین ډپارټمنټ کې کمیونیکیشن ډیزاین ټیکسټایل ډیزاین اینڈ فاین آرټس. فاین آرټس کې پینټینګز راځي او داسې ایسه ریلیټډ نور کوم شیونه دي لکه سکلپچر وغیرہ. خو سکلپچر موږ دلته داسې نه ښایو اور داسې ټیکسټایل کې دا ټول سرفیس ډیزایننګ وي. دې کې سټوډنټس هر کال ریسرچ کوي ټاپک واخلي ای باندې بیا دوی ریسرچ کوي بیا ډیزاینز جوړوي. افشین زمان کھڑی ہیں پڑھاتی بھی ہیں اور ٹیکسٹائل اور ڈیزائنر سے ان کا تعلق بھی ہے. 2-3 باتیں ان سے بھی کرتے ہیں. افشین یہ جو میلہ سجتا ہے یقیناً یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنی تخلیقی صلاحیتیں کسی نہ کسی صورت میں یہاں پہ سجا دیتی ہیں بنا دیتی ہیں یا بنا دیتی ہیں. کچھ کہیں گے آپ؟ جی پہلے تو بہت شکریہ کہ اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ اتنا اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں کیونکہ جب تک اسٹوڈنٹس کا کام فوکس نہیں ہوگا پبلک نہیں دیکھے گی تو ان کو اپریسیشن نہیں ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایگزیبیشن ہے یہ ہمارا تھیسس ایگزیبیشن بھی ہوتا ہے اور ایز اے پارٹ آف ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آڈینس آتے ہیں پبلک آتی ہے وہ ان سے سوال جواب کرتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور یہ پلیٹ فارم وہ ہوتا ہے جن سے آگے انہیں جو ہے پریکٹیکل لائف میں یا مارکیٹ میں مواقع ملتے ہیں
हैं क्या पढ़ा रही हैं अफशीन? तकरीबन 12 साल हो गए हैं जी, इसी पेशावर में? पेशावर यूनिवर्सिटी में, और उसके अलावा 2 इयर्स के लिए मैं गई थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, बट दोबारा फिर मैंने पश्तो आपने नहीं सीखी, वजह क्या है? पश्तो इसलिए भी नहीं सीखी कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बड़ा लिमिटेड है, तो हम फ्रेंड्स भी सब उर्दू स्पीकिंग थे। मैं तो गिरान से ताल्लुक़ है मेरा, चाहे सदेसी तो इनको भी बोलना हुआ तो पंजाबी अगर मौका मनु मिल रहा है तो वो भी मैं शुरू हो जाना हुआ तो तुझे क्यों नहीं बोल रहे कुरतले ना थे चुप पुख्तू के सिर्फ ये जुमला इस दखड़े दा कम है वादा अकबल कार कवा मेरा ख्याल है ये वो जुमला है जो सबसे बेस्ट है और हर एक की ज़रूरत ही है, क्योंकि आजकल लोगों को अपने काम से ज़्यादा जो है वो दूसरों की फ़िक्र होती है, तो ये जुमला कह के चुटका हो जाती है। और ये जुमला मैंने मैडम एनी ही से सीखा है। बस आओ जी दाचो होई नो मुनो कोई जुमला उंदी तो और डाले जरा बताएं क्या चे अकबल कार कुरतुलैन अकबल कार कवा। बहुत बहुत शुक्रिया अफशीन दा उस्तादानी दी او دا स्टूडेंटान چې دلته کم د لاس کم خپلات تاسو تکي خو دا خپلا د دې د درس او د دې د لیکچر هغه سمرات دي چې تاسو کتل مختلف سټال نور هم لګي دي راځي چې هم در باندې وزټ کمنګ سره اوسه. Dr. Iram Zeeb, Dental and Skincare Studio, treatments available, chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, हेयर एंड फेस PRP, वाइटनिंग इंजेक्शंस। नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। पहले लिखली डिज़ाइन बाय मलाइका हुस्न इत्तेफाक वतवा जमंगा आवाज़ ख़राब दे मलाइके में आवाज़ ख़राब थे खुदा बहरहाल उधर खबरें बोसरू यो शाही दरबार दे जोकड़े दे दा डिज़ाइनिंग की राजी मलाइका जी दा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग दे मुंगा अजरक ना इंस्पिरेशन अगस्ते दे आगा मुख्तलिफ मोटिव्स दागिना जोड़ करी दी नो डिफरेंट मा ड्रेसेस पे की जोड़ करी दी देखिए यो ड्रेस स्क्रीन प्रिंटिंग बनी दे और डबल चीज़ें नो दा ब्लॉक प्रिंटिंग दे मतकिम दा वड़ी वड़ी मत करी दाम दी दा वड़ी पिलुस ची दी दाम दी पकी दा टोल डिफरेंट टेक्निक्स बनी शवी दी दा फर्नीचर प्रिंटिंग दी दा हैंड बाय हैंड बनी शवी दी और दाम फर्नीचर प्रिंटिंग दी दा तारिक साहब दा लगवाला दे बन रहा तू मलाइका दा डिज़ाइनिंग स्टा दे जी जी फर्नीचर प्रिंटिंग दा ډیر یونیک تر څه کلچر غونډه کې لګي لکه پخوانی غونډه کې کنه نو دا تاسو د نصاب حصہ وی سر دا او زموږ سبق یو حصہ چې فرنیچر باندې تاسو پینټینګ کوي جی ملائکه ډیر خپل ستاره ډیزاینینګ ماته ستا په سټال کې ښکاری کنټینیو ساته زموږ دعاګانې در سره دي ان شاء الله ثانک یو سر ډیر مننه خوشاله خپل چې تاسو تخکاری دا د رنگونو دا باران چې تاسو تخکاری دا سټوډنټانه د خپل اخري کال خپل مهنت مشاهده او خپل تجزیه خپل سوچ او فکر په مختلف انداز تاسو ته دلته یګدي دغه سوپروایزر دي بلکې دا استادان چې پاس فیل بکې او دوی سره دوه خبرې کوم دا ټیکسټایل ډیزاینینګ کې دا بل پینټینګ کوور نو دواړه د رنگونو سره لوبيږي
دوی سره دوه خبرې کوم. تاسو څنګه جی؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رنگونه د دې امیزش او د دې کمبینیشن دا یو آرټ دی. نن تاسو د سټوډنټانو لیدل تاسو د پینټینګ حواله سره یې خپل تخلیقي خیره خو هم شو. بالکل ډیر مهنت کړی دي سټوډنټس. او جی واری کړی دا ډیر زیات. یو تاسو نه دا کوم چې په اخیری کال کې د سټوډنټان دلته سکی خوشاله شي چې تاسو له شاباشي ورکې سرټیفیکیټ ورکوي. او جی بالکل ډیر انکریج شي چې خپل ټیچر خو ډیر غټ انسپیریشن وی هارت سټوډنټ د پاره چې کم زمونږ ناغي ته موټیویشن ملاویږي هغه بل کس نه نشي ملاوي. نقد خو نه ورکوي. نقد نشي کېدی چې کم موټیویشن دی هغه نقد نه ډیر زیات دی جی. او جی او جی لیکچرر ہے د سونه مو دی راځي 14 ایئرز. 14 ایئرز. د رنگونو دنیا څنګه دنیا د جی ډیر امیزنګ. او جی دا ټول فل اف ایکسپریشنز. ایگزیکٹلی رنگ خبرې کوي. ایگزیکٹلی بالکل آرټست د پاره خو رنگ ټول هر څه دي. ډیر راته 200 ځلې چې خبرې نه کوم ما موږ دیوال سره خبرې کوو ګورې چې څنګه به خبرې نه کوي. ټیکسټایل ډیزاینینګ دا ځان له یو دنیا ده. ویری واسٹ فیلڈ اور چکم دے دے کہ اسٹوڈنٹس کتا سکار کتلے مینن نو ہر قسم ٹیکنیکس جو دے نو آئی ایل تیز دکئی زمونگ ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اور دا اینول ایگزیبیشن دے دائی دا زمونگا ایکچولی اینول لاسٹ چکم دے بیچ ہم دے نپس زمونگ بیا چکم دے نو سیمیسٹر سسٹم دے ٹول نو دی سر ڈیر خواری شوی دا یو کال محنت دے ٹول اسٹوڈنٹس ای ڈفرنٹ ٹیکنیکس دی مارکیٹ دا پارا دی ریڈی شوی دی نو بیسٹ آف لک ټو دیم. مونږ طرف نه خو چې دی بفارغ شو چې مخکې د خپل کریئرز چې کم پات کې جوړی څومره ښکلې خبرې دې وکړې او بالکل داسې ته کتاب ته ناست دی. زه سر کې ډېر مخکې نه راځم زه زیاته شاته والا چې سره تاسو دونه بهترین کار وکړو دونه د رنګونو یو دنیا هم جوړه کړه ستاسو سټوډنټ. ایکچولی د هر آرټسټ خپل یو نیچر که نه چې څه مخکې راځي د چا خوښي کور کې خبرې کوي کوم خو ډېر کم چا سره چې لګي بیا ډېرې کوم. یو جهان مننه ستاسو دواړه د تورسرې ښاغلې او تعلیم یافته زموږ دا خویندې د رنګونو دنیا ده او الله خپل یو مصور دی او دا یو ډېر ښکلي کمبینیشن دوی کوي. د دې سټوډنټانو د خپل د تخلیق اظهار په مختلف شکلونو کې کېښودو. استادانو ولا شاباشي هم ورکړه. زه ستاسو هم ډېر ممنون یم. خوشحاله اوسئ او زه غواړم چې ستاسو سټوډنټان دی ډېر مخکې لاړ شي چې تاسو په فخر او ویاړ وکړئ. بالکل جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کم. سټوډنټ هم ولاړه او د دې نه پس را روان کال به بیا د دې فاینل لري استادان هم ولاړې دې سره مې دوه خبر ډېر وختي نه ولاړه وه را روان کال به دې کې مستا دغه لګي ایگزیبیشن کې بس تاسي ته ټیکسټایل کې کنه پینټینګ کې زه ټیکسټایل سټوډنټ یم او ان شاء الله زه هم بیا دلته اوس د بزنس انکوبیشن سنټر چې دی موږ له ډېر ښه یو اپورچونټي راکړې. په ډیزاین کې کوم سیزونه تا ته ډیزاین کول ډېر ګراني مطلب ما ډېر سیزونه ښکاري که نه ستا رجحان څه اړخ ته دی دا د استادانو کې ولاړه ده ساک کیسې وړې دی خبرې نه شي کولی. ویوینګ چې دی هغه ډېر یو اولډ دغه دی که نه ټیکنیک دی نو هغه لږ مشکله دی نور خو ټول بس یو آخري خبره کوم بیا ځمه دونه ښکلي ډیزاین هم کړی دی طارقه میں هغه تروړی لور واده لري چې اداش په دوی تیار کړو یا زه علم خوشحاله ساده ډېره مهرباني محنت کوه ښه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. تھینک یو.